د مینه ټي وي چینل درنو کتونکو سلام ستړي مشي وخت مو بخیر. د دې سات خبرې ټولګي ته مو زه مینا افغان هرکلی کوم. د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت د شانګهای د همکارۍ د سازمان د سرمشریز د پای د اعلامیې د هغې برخې هرکلی وکړ چې د یو خپلواکه باثباته متحد له جنګ او له مخدره موادو څخه پاک افغانستان څخه یې ملاتړ کړی او هم یې له افغانانو سره د بشري مرستو د دوام او د کډوالو د بیرته ستنولو په برخه کې د اسانتیاو برابرولو یادونه کړې ده. د بهرنی چارو وزارت په خپرې کړې اعلامیې کې ویلي چې اسلامي امارت د سیمې د امنیت او ثبات او د همکاریو د پراخوالي په اړه د ښې همغږۍ د رامنځته کولو په هدف د ورته ناستو هرکلی کوي او غواړي چې په دا ډول غونډو کې افغانستان د څارونکي په توګه خپل استازی ولري. د مجازي سرمشریزې ته یې چې هند یې پرون کوربه و د طالبانو چارواکو یا چارواکي نه و وربلل شوي. د طالبانو حکومت ویلي د دې سازمان په بله سرمشریزه کې چې په قزاقستان کې جوړیږي باید د افغان حکومت استازي ته پکې د ګډون زمینه برابر شي. پاکستان د IMF څلورم لوی پوروړی هیواد شو. د پیسو نړیوال صندوق څخه د نوي 3 میلیارډ ډالره پور په ترلاسه کولو سره پاکستان له دغه صندوق څخه د ډیر پور ترلاسه کوونکو هیوادونو په قطار کې څلورم مقام خپل کړ. دا مهال پاکستان یوازې د پیسو نړیوال صندوق 10.4 میلیارډ ډالره پوروړی دی. د دې لیست په سر کې د 46 میلیارډ ډالرو پور په ترلاسه کولو سره ارجنټاین، ورپسې د 18 میلیارډ ډالرو پور په ترلاسه کولو سره مصر، د 12.2 میلیارډ ډالرو پور په ترلاسه کولو سره اوکراین او ورپسې پاکستان شو. پر سنګاتونونو بندیز وروستی نقص او له ښځو د کاري فرصتونو اخیستل وبلل شو. د جنسیتي برابرۍ او د ښځو د پیاوړتیا لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان دفتر په افغانستان کې د ښځو پر سنګارتونونو بندیز د ښځو د حقونو وروستی نقص او له دوی څخه د کاري فرصتونو اخیستل بللی دي. په افغانستان کې د ښځو د سنګارتونونو د سالونونو د فعالیت د بندولو په اړه د طالبانو د حکم په اړه د غبرګونونو په دوام د جنسیتي برابرۍ او د ښځو د پیاوړتیا لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان دفتر وایي چې ښځې باید د هر هیواد په اقتصاد کې برخه ولري څو له ناورین د وتلو پایښتي لار جوړه کړي او د پرمختیا ولو ته ښه والی ور وبخي. دغه سازمان د یو ټویټ په خپرولو سره په افغانستان کې د ښځو پر سنګارتونونو بندیز د ښځو د حقونو نقض او له دوی څخه د کاري فرصتونو اخیستل بللی دي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بیان مرستیال فرحان حق د سې شنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې په دې اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې دوی د ټولو هغو تبعیضي سیاستونو خلاف دي چې د واکمنو چارواکو یا طالبانو لخوا پلي کیږي. په شمالي وزیرستان کې د ځانمرګي برید له کبله 3 کسان وژل شوي. چارواکي وایي د پاکستان په شمالي وزیرستان کې نن پر یوې امنیتي پوستې په یو ځان وژونکي برید کې لږ تر لږه 2 سرتیر او 11 کلن ماشوم وژل شوی او 14 ولسي وګړي ټپیان شوي. دا پیښه د خیبر پښتونخوا ایالت چې مخکې د پاکستاني طالبانو یا تحریک طالبان پاکستان یو پیاوړی مرکز و په میرانشاه ښار کې رامنځته شوې ده. د پولیسو یو چارواکي راشد خان ویلي چې په دې پیښه کې یو شمیر سرتیري هم ټپیان شوي خو شمیر یې نه دی ښودلی. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی خو شک کیږي دا به د تحریک طالبان پاکستان د ډلې کار وي چې په دې وروستیو کې په هغه هیواد کې حملې زیاتې کړي دي. د امریکا ولسمشریزه ماڼۍ یا سپینه ماڼۍ کې کوکاین موندل شوي دي. د امریکا څارګر خدمات وایي هغه سپین رنګه پوډر چې تېره یکشنبه په سپینه ماڼۍ کې موندل شوي و کوکاین دي. دغه ماده د سپینې ماڼۍ د لویدیځې څانګې په یوه خوندي کاري سیمه کې د معمولي څارنې پر مهال موندل شوي و. واشنګټن پوسټ چې د اوروژنې او قانون نافذونکو سرچینو په حواله دا خبر خپور کړی دی ویلي دي چې په دې اړه لا نورې پلټنې هم روانې دي. د راپورونو له مخې د دغه سپین رنګ پوډر د موندلو پر مهال ولسمشر جو بایډن او کورنۍ یې سپینه ماڼۍ کې نه و. دا په داسې حال کې ده چې د دغې مادې له موندلو وروسته د سپینې ماڼۍ د کارکوونکو د بیړنۍ تخلیې تدابیر اعلان شول او د دغې ماڼۍ شاوخوا سیمې په احتیاطي ډول وتړل شوې. هیواد کې د وروستیو طبیعي پیښو له کبله 386 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت وایي چې د حمل میاشتې راهیسې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د سیلابونو له کبله خلکو ته پراخ مالي او ځاني زیانونه اوښتي دي. یاد وزارت وایي چې د روان کال د وري میاشتې څخه تر اوسه پورې په ټول هیواد کې د بیلابیلو طبیعي پیښو له امله 151 کسان مړه او 225 کسان ټپیان او 2112 کورونه په نیمه یا بشپړ ډول ویجاړ شوي دي او 3299 څاروي او 15270 جریبه کرنیزه ځمکې او میوه لرونکي باغونه له منځه تللي دي.
یونسکو وايي په افغانستان کې د نجونو او ښځو هیلې له منځه تللي. د ملګرو ملتونو ښوونیز علمي او کلتوري سازمان یا یونسکو نن چهارشنبه په یوه ټویټ کې ولیکل چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو هیلې له منځه تللي. یونسکو د نجونو پر زده کړو بندیز ته په اشارې سره ویلي چې دا د ښځو او نجونو بنسټیز حق دی او په دې برخه کې سرغړونه د منلو وړ نه ده. په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو د بندېدو 653 ورځې پوره کیږي او د ځینو نړیوالو بنسټونو د راپورونو له مخې افغانستان یوازینی هیواد دی چې د نجونو زده کړه پکې منع ده. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د ښځو او نجونو پر وړاندې د نورو سختو بندیزونو ترڅنګ د منځنیو ښوونځیو سربیره د دوی په مخ د پوهنتونونو دروازې هم تړل شوې دي. جنوبي کوریا له افغانستان سره د 2500 ټنه وریجو مرسته کړې. د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې جنوبي کوریا له افغانستان سره د څه باندې 2500 ټنه وریجو مرسته کړې ده. د خوړو نړیوال پروګرام زیاتوي چې د دې مرستې لومړۍ جوپه افغانستان ته را رسېدلې ده او په خبره یې چې دغه مرستې به د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې پر اړمنو کورنیو وویشل شي. هرات کې د سولر جوړولو کارخونې مسؤلین وایي چې په ورځني ډول 300 تختې سولر تولیدوي او سلګونه کسانو ته یې د کار زمینه برابره کړې ده. دا په افغانستان کې د لمریزې برېښنا د تولید لومړۍ کارخانه ده چې سلګونه کسانو ته پکې د کار زمینه برابره شوې ده. او وروستی خبر هم دا چې روسیه او اوکراین یو بل د زاپوریژیا اټومي بټۍ د تخریبولو په هڅو تورن کړي. کرملین د چهارشنبې په ورځ جولای په 5مه د چنګاښ 14مه تور ولګاوه چې کیف ممکن د روسیې تر کنټرول لاندې زاپوریژیا اټومي بټۍ ته څیرمه د پارونې اقداماتو ته چمتووالی نیسي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف خبریالانو ته وویل وضعیت خورا کړکېچن دی ځکه چې د کیف د رژیم لخوا د تخریب ګواښ واقعا لوړ دی او تخریب یې کیدای شي ویجاړونکې پایلې ولري. پیسکوف دا څرګندونې وروسته له هغې وکړې چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي روانه اونۍ خپل فرانسوي سیال ایمانوئل مکرون ته وویل چې روسیه د زاپوریژیا بټۍ کې د خطرناکو پارونکو اقداماتو پلان لري. د اروپا د دغې تر ټولې سترې اټومي بټۍ امنیت د اوکراین په شخړه کې د اندېښنې وړ ټکی بلل کیږي. درنو کتونکو او اوریدونکو د دې ساعت خبري ټولګه تر همدې ځایه تر بیا بلې ټولګې چې ستاسو په چوپړ او خدمت کې حاضرېږم تر هغې مې په یو سپېڅلي رب سپارم. ښې چارې ولرئ. د خدای په امان.